څو ورځې کېږي چې زه سوشل میډیا کې وینم چې زیاتره ګروپونه بلاک کېږي، زیاتره ګروپونه بلاک شوي دي، زیاتره ګروپونه بلاک کېږي چې په څومره ګروپونه زما سره په موبایل کې موجود وو، څومره ګروپونه زما سره په واتساپونو کې موجود وو، که هغه یو واتساپ دوه واتساپ هغو کې به یو یا دوه درې پنځه ګروپونه داسې هغه پاته وي. نور د واتساپ تقریبا چې 99% ګروپونه ټول بلاک کړي دي. نو چې په دې کې دوی څه لري، نو څه ویلی چې دوی کې دوی څه مقصد دی چې دوی دا ګروپونه بلاک کړي. نو موږ څنګه کولی شو دغه ګروپونه خلاص کړو او د دغه ګروپونو حل لاره پیدا کړو. زموږ داسې ګروپونه وي چې په هغه کې زموږ داسې ممبر داسې نفر وي چې هغه زموږ ډېر د کار نفر وي، یعنې هغو ته زموږ ضرورت لرو. نو موږ څنګه کولی شو دغسې ګروپونه بېرته خلاص کړو او د دغسې ګروپونه حل لاره راوباسو چې خپل موبایل کې بېرته فعاله کړو. نو ټوله مکمله په طریقه یې په دغه ویډیو کې ښیم. انشاءالله ستاسې ګروپونه به په 99% ضمانت سره خلاصېږي، یا 15% ضمانت سره به ستاسې ګروپونه بېرته خلاصېږي. داسې ګروپونه ځینې کسان دوی چې په هغه کې د دوی داسې نفر موجود چې هغه 1000 نفره یا دوی د موضوع سره سم داسې ګروپونه وي چې یعنې هغه ما یو ګروپ و زما سره موبایل کې موجود و چې هر پوسټ به یې وکړئ تقریبا 400-500 لایک یې اخیستی، 1000 نفره پکې وو. نو داسې ګروپ ځینې کسان بیا په ډېر څه نه خرڅ د لاسه ورکوي. نو که غواړئ داسې ګروپونه بېرته خلاص کړئ نو ویډیو تر پایه راسره ګورئ، مکمله طریقه یې په دغه ویډیو کې درته ښیم. زه یم ستاسې ملګری احمد الله همت، همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه کوم ته چیرې زموږ همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ، زموږ همت پښتو ټیکنیکل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ. اگه کومه پوښتنه غوښتنه لرئ موږ ته کومنټ کې وایئ چې راځئ چې په ویډیو پیل وکړو. د دې لپاره ملګرو تاسې راځئ خپل واتساپ ته، واتساپ څخه کله رالاست ګروپ په کار نه لري، ګروپونه ډیلیټ کوئ او پاس به ورته په دغه 3 ډاټس باندې ورته کلیک وکړئ. ملګرو دغه 3 ډاټس دی، بخښنه غواړم دغه 3 ډاټس ما صاحب څه نښه غلطېږي، نو په دغه باندې به ورته کلیک وکړئ. کله چې مو په دغه باندې ورته کلیک وکړئ دغه 3 ډاټس، نو دې باندې چې مو کله کلیک وکړئ د لاندې به راسئ ملګرو ګورئ سیټینګ، دغه سیټینګ باندې به ورته کلیک وکړئ. کله چې مو پر سیټینګ باندې کلیک وکړئ لاندې به لږ راسئ او دغه هیلپ اینډ فیډباک پر دغه باندې به ورته کلیک وکړئ. کله چې مو پر د هیلپ اینډ فیډباک باندې ورته کلیک وکړئ نو دلته بیا پر ته ملګرو پر دغه هیلپ سنټر باندې ورته کلیک وکړئ. دغه هیلپ سنټر پر دغه هیلپ سنټر باندې چې ورته کلیک وکړئ ملګرو دلته به لږ لاندې راسئ او دلته دغه کنټینټ نه بلکې کانټیکټ یو اس باندې ورته کلیک وکړئ. ګورئ ملګرو کانټیکټ یو اس پر دغه باندې ورته کلیک وکړئ. کله چې پر د باندې ورته کلیک وکړئ بیا به ورته پر سټارټ چټ باندې ورته کلیک وکړئ. سټارټ چټ دلته نو بس کار تر همدې ځایه ملګرو. دلته د واتساپ کمپنۍ ته موږ یو درخواست کوو، یو ریکویسټ ورته کوو چې زموږ ګروپ راته خلاص کړي. نو تاسو سره به دغه برخه راواوړي. دلته ګورئ موږ ته میسج راغلی د سره څخه چې هاي تھینک یو فور کنټینټ واتساپ سپورټ هاو کین وی هیلپ یو ټوډے. وایم سلام، مننه تاسو د میسج چې د واتساپ کمپنۍ سپورټ سره مو کړی. موږ تاسو سره څه مرسته کولی شو نن ورځ، نو موږ به دوی ته ووایو چې زموږ واتساپ ګروپ. نو ملګرو دلته یو لیکنه ورته پیسټ کوو، دا چې دا څنګه لیکنه ده او دا څنګه لیکنه ورته کولی شو. نو دغه لیکنه زما تاسو ته خپل په ټلګرام چینل کې درکړې، دا یو ریپورټ دی، دا یو درخواست دی د ګروپ خلاصولو لپاره. نو دا چې موږ په څه طریقه لیکلی ډېر ښکلی او ما ډېر په جذاب شکل جوړ کړی. که تاسو په دغه زما په طریقه باندې خپل د واتساپ ګروپ نمبر او یعنې مثال دغه نوم ورکړئ نو انشاءالله 95% به ستاسې ګروپ خلاصېږي. نو دغه لیکنه ما تاسو خپل په ټلګرام چینل کې پورته کړې ده. زما ټلګرام چینل لینک د همدغه ویډیو چې تاسو ګورئ دی په ډسکرپشن کې لاندې د ټلګرام چینل لینک دی، هلته چې راسئ ما به دا لیکنه پورته کړې. نو هغه لینک د هغه لیکنې دی په ټلګرام چینل کې، نو زموږ نور ریپورټونه هم پورته کوو. نو دا ټلګرام چینل ته راسئ، هغه دغه لیکنه د ملګرو زه دلته ورته پیسټ کوم. دلته به دا لیکنه زه ورته پیسټ کړم، بخښنه غواړم دا لیکنه نه، نو دغه لیکنه دا به دلته پیسټ کړو. دا چې مې دلته پیسټ کړله دغه لیکنه مې دلته چې پورته کړه په دې کې یو څه چینج راولو، هغه چې هغه څه چینج دی هغه درته ښیم. نو داسې لږ لاندې چې راسو دلته موږ ورته لیکلي دلته ګورئ دغه دایرې په شکل مې دلته ور اچولی دی. واتساپ ګروپ نیم دا دی، دلته به تاسې هغه دغه نه ترې خرابوئ، تر دغه دوه ټکو پورې دغه به نه خرابوئ او دغه به خرابوئ دغه دایره شکل کې چې دی. نو د دې څه به دا خرابوئ، خپل د واتساپ کوم ګروپ چې مو دی د هغه نوم به ور اچوئ. نو دلته زموږ یو ګروپ دی چې زما پسې اړه نه دی، خو زه غواړم چې جوړ یې کړم، نوي ترانې دغه یو ګروپ و. او دلته لاندې راځو دلته موږ ته وایي
واتساپ نمبر. نو دا هم همداسې شکل دی، تر هغه چې لږ راکښته شئ دغه ګورئ، دغه کې به ملګرو ګورئ دغه واتساپ نمبر دا به نه خرابوئ، د دوو ټکو څخه دغه ویرایټ یور واتساپ نمبر هیرو دغه به ترې خراب کړئ. دلته به همغه واتساپ نمبر ورکړئ، هغه کوم ګروپ کې چې مثلا د واتساپ نمبر دی هغه د ډومین نمبر چې دی هغه بل ته مثلا د خپل نمبر ورکړئ، یا د هیواد د کوډ سره که تاسو د هر هیواد کوډ ورکوئ هغه ورکولی شئ، نو هغه نمبر او هغه کوډ سره به هغه ورکړئ. نو زه دلته خپل نمبر ورکوم، بیا لږ لاندې ځم، دلته به چې کله نمبر او نوم ورکړه د ګروپ، نو بس همدومره او بس نور څه نه، او دا به ورته پیسټ کو، دغه ځایګې ته به دا ورته پیسټ کو، دا به دلته ورته پیسټ کو. ګورئ ملګرو دا موږ ورته پیسټ کړئ. نو دلته موږ ته ګورئ یور ټکټ نمبر ایز دغه دی، دا زموږ ستاسې نمبر دی. نو اوس موږ ته جواب راکوي د واتساپ کمپنۍ چې دوی څه وایي، او دوی اوس مقصد یې د ګورئ موږ ته لیکنه کوي، دا مهال دوی موږ ته په لیکنه اخته دي، لیکنه راته کوي. نو وبه ګورو چې دوی موږ ته څه وایي. نو ګورئ ملګرو موږ ته دغه ریپورټ راواستوئ او دغه خبرې راته راواستولې چې دوی وایي موږ به مثالا ستاسې دغه غوښتنه، نو ګورئ ملګرو دلته موږ تاسې داسې خبر راکوي. نو که تاسې په دې باور یاست تاسې د ګروپ اډمین یاست چې مقصد تاسې څه په غلطۍ کې ګروپ بلاک شوی یا په غلطۍ کمپنۍ ګروپ بلاک کړی، نو تاسې کولی شئ په ریکویسټ باندې کلیک وکړئ، د بیا کتنې غوښتنه وکړئ، موږ په 4 ساعته کې تاسې ته ځواب درکړو. نو ایا ستاسې پوښتنې ته موږ دغه ستاسې د پوښتنې ځواب دی، موږ ته ویل چې یس نو، یا دا زموږ د پوښتنې جواب دی یس یا نو. که مقصد پر یس باندې کلیک ورته وکړو هم به دوی ته ورسي، یا ورته وایي چې نو، بیا هم دوی موږ ته وایي چې ستاسې د پوښتنې ځواب کوم دی او هغه دوی موږ ته راښیي. نو دا دی ملګرو د واتساپ ګروپ د خلاصولو طریقه. 4 ساعت کې به ستاسې ګروپ انشاءالله تاسې ته یو خبر درکوي چې یا خلاصوو یا نه خلاصوو. نو دغه یو طریقه د ملګرو. نور طریقې چې ګوګل کروم طریقه د ایمیل طریقه د هغه دومره نتیجه نه ورکوي، او دغه طریقه تقریبا چې 99% نتیجه ورکوي او ستاسې ګروپ خلاصوي. خپل د واتساپ ګروپ نوم ورکوي، شمیره ورکوي خپل چې هغه په ګروپ کې اډمین ده، دغه څه ورکړئ او دلته یې پیسټ کړئ او ستاسې ګروپ په 4 ساعت کې خلاصوي. که مې ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک، چینل سبسکرایب، کوم غوښتنه لرئ په درنښت موږ ته ویلی شئ، موږ ته په کومنټ کولی شئ. مننه.